بسم الله الرحمن الرحیم. سورة طه کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو دعا ښوولې ده. آیت نمبر 114 کې رب زدنی علما، یعنی ای زما ربا زما علم کې اضافه وکړي. دا دعا خلک ولې کوي؟ د دعا اهمیت چې هغه دا دی چې دا دعا الله تعالی یو خدا په خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته ښوولې ده. الله تعالی په قرآن کې نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم ورکړی دی چې تاسو دا دعا غواړئ، او دا د دې خبرې دلیل دی چې د علم طلب لرل د الله څومره خوښ دي. بل دا چې علم دعا کول، علم غوښتل عبادت هم دی. چې کله بنده علم دپاره دعا کوي، لکه چې هغه د الله رضا، هدایت او رڼا غواړي، چې د عبادت اعلی درجه ده. علم فضیلت دا دی چې علم د دنیا او آخرت دواړو د خیر چابي ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې الله تعالی څخه خیر ورکول غواړي، نو هغه له د دین پوهه ورکړي. علم په ذریعه باندې انسان الله پیژني. علم هغه ذریعه ده سره چې انسان الله او د هغه احکامات، سنت، حلال او حرام، مطلب دې څیزونو باندې پوه شي. او علم حاصلولو والا د الله په لاره کې کوم انسان چې علم حاصلولو لذي، هغه د الله په لاره کې تر دې چې هغه واپس شي. او د علم فائدې دا دي چې د باطل نه انسان بچ شي. د علم زیاتې انسان د ګمراهو، فتنو او شیطانو وسوسو نه بچ کوي. او علم زړونه روښانه کوي، غفلت لرې کوي او انسان ته سکون ورکوي. علم د دعاګانو د قبولیت ذریعه هم ده. چې کله انسان علم غواړي، په حقیقت کې هغه د الله رضا غواړي، او داسې دعاګانې به ضرور قبلېږي. نو ځکه دا دعا موږ ټول له ډېره زیاته کول دي، بار بار رب زدنا علما. رب زدنا د ټولو دپاره راځي، زدني د یو کس دپاره راځي. خو موږ داسې ویلی شو رب زدني علما یا رب زدنا علما. جزاک الله خیر.